علیکم ګرانو مینوالو په نوی ویډیو کې درته هر کله وایم امید لرم چې روغ جوړ بوي او د ژوند په مزو کې سره ویډیو کې وګورئ چې آیا د ثوابي سره تعلق لرونکي کالو ځوان چې په موټر سایکل نن سبای اکسیډنټ کړو آیا دا څنګه وفات شو او د غلطي چا و چې آیا د کارولې سره موټر سایکل ولګیدو نو د غلطي د کارولې والا وا کده د موټر سایکل والا وا او د سکار کولو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو یې سره پورا وګورئ چې مکمل معلومات ورنه او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر درسي او د دې سره ټالۍ چې موږ تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبريږي او زر تر زر وران په پوي چې اگر نن سبا ډیره افسوسناک واقعیا مخه ترغلي چې د شلو کالو ځوان چې د ثوابي سره تعلق لرلو هغه سبای ډیوټي ته روانو چې هغه د ډي سي افیس کې یو کلرک په حیثیت سره کار کولو هغه سبای ډیوټي ته په موټر سایکل باندې روانو چې پلیاري کې یو ایکسلای سره خپل موټر سایکل وهلو او ډیر زیات زخمی شو نو زرای دا وینا ده چې آیا غلطي د موټر سایکل والا نه بلکې د کارولي والا و چې هغه په غلط سایډ باندې اورټیک وکړو او د دې سره د موټر سایکل والا چې د شلو کالو ځوان د ډي سي افیس کې چې چا کار کولو هغه ولګیدو او د هغې سره هغه ډیر زیات زخمی شو او زخمی حالات کې هسپتال ته راوړو خو هغه حالات ډیر زیات خراب وو په دغې وجې نه چې هغه وفات شو د هغې نه بعد چې کله ډي سي ته پته ولګېده چې آیا زما په موټر سایکل اکسیډنټ وکړو او وفات شو نو هغه هسپتال ته راوړو او مکمل انکوایري وکړه د دې نه بعد دا اندازه وشوه چې آیا مکمل غلطي چې وا دا د کارولي والا وا او په هغه کارولي والا چې کوم وهلی د موټر سایکل سره اکسیډنټ شوی هغه کارولي والا هم په هغه موقع باندې وتښتېدل او دغه اثبات نه وه او ډي سي دا خبره وکړه چې آیا موږ به خپل چې کوم کس دا اکسیډنټ کړی دی او زموږ د هلک قاتل دی هغه به موږ زر تر زره ګرفتار کړو او مخې ته به راولو او د پلار د ځوان سره دا خبره وکړه چې موږ به تاسو قاتل زر تر زره ګرفتار کړو دا یو د تا زوی نه بلکې د زما زوی هم ځکه چې زما سره به ډېر کار کول او ډېر ښه اخلاقي ونه هلک ملګرو که زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوي نو زموږ نورو ویډیوګانو دپاره چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي